کابل کې تر ځمکې لاندې جوړ شوی مارکیټ. په ټوله اسانتیاوو سمبال د پل خشتې سوداګریز مارکیټ د ښار په لومړۍ ناحیه کې جوړ شوی چې 340 هټۍ لري. دغه مارکیټ چې نن سه شنبه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو 290 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی او د 2 کلونو په موده کې د جوړولو چارې بشپړې شوې. علاوه بر این مارکیت در سطح شهر خدمت شما عرض کردن که بیش از 200 پروژه در حال تطبیق است. این پروژه به خاطر شماست، به خاطر مردم شهر است. این بیت المال است. این حفاظت از بیت المال این وجیبه شد. این قانونی ما شماست. این مارکت دارای 6 دروازه ورودی و خروجی است که 2 دروازه به سمت شمال و 2 دروازه به سمت جنوب و همچنان 2 دروازه در قسمت وسطی مارکت در نظر گرفته شد. این مارکتی که شما عملا امروز شاهد افتتاحی هستین در حدود 340 دکان در تحت زمین دارند. د نوي جوړ شوي مارکیټ د پرانیستې په مراسمو کې بیا ملي سوداګر خانجان الکوزی وایي چې اسلامي امارت او خصوصي سکتور د هیواد د رغونې او پرمختګ ته ژمن دي. نوموړی زیاتوي چې اوسني شرایط پانګونې ته تر بل هر وخت برابر دي او پانګوال دي د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په کور دننه پانګونه وکړي. جاده نادر پښتون او جاده عمومي چې دلته موقعیت لري او تاسو وینئ چې د تاریخ په اوږدو کې دا یو اقتصادي مرکز و. نو په دې خاطر باندې په دغه مهم ځای کې داسې یو زیرزمیني بازار جوړول دا یو ابتکار او نوښت دی. زه د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان د تجارانو، د افغانستان د سرمایه‌دارانو، صنعتکارانو او د هر فرد نه مې دا خواهش دی چې د وطن په جوړولو کې سهم واخلو. روان کال کابل ښاروالۍ د میلیارډونو افغانیو په ارزښت څه باندې 200 پروژې تر کار لاندې لري چې مسؤلین یې د کال تر پایه د بشپړېدو ډاډ ورکوي.